عبدالله له ټول شموله حکومته تیریږي، خو 2 شرطونه لري. دا چې څه دي ویډیو تر پای وګورئ پرې پوه به شئ. یو شمېر سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالرب رسول سیاف او نورو مطرحو سیاسي څېرو په هڅو او منځګړیتوب د ولسمشر محمد اشرف غني او د ملي یووالي حکومت پخوانی اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله ترمنځ د سیاسي کړکېچ د پای هڅې ګړندۍ شوي دي. د حراست او ثبات شورا وایند مسعود ترشتوال رسنیو ته ویلي دي چې په دې وروستیو ورځو کې هغه لیدنې چې عبدالرب رسول سیاف او حامد کرزي له ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله سره کړي دي د ملي ګډون په نوم د حکومت پر سر خبرې شوي چې پرمختګونه هم پکې شوي دي. مسعود ویلي دي چې ډاکټر عبدالله پر 2 شرطونو چې د سولې بهیر مشري او د اساسي قانون تعدیل دی ټینګار کوي. په کابینه د نوموړي ټاکنیزې ډلې کسانو ته ځای ورکول او یو شمېر نور مسایل هغه څه دي چې عبدالله یې د شرطونو په ډول وړاندې کوي. نوموړی زیاتوي چې ولسمشر غني او عبدالله په خپلو دریځونو کې تغییر رامنځته کړی دی او د سیاسي کړکېچ د حل په فکر کې دي. که څه هم د عبدالله ویاندویان او د سیاسي څېرو د منځګړیتوب او د خبرو له لارې د ټاکنیز کړکېچ د حل پخلی کوي، خو ولسمشر تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. د یادونې وړ ده چې تازه نن ورځ هم حامد کرزي، عبدالرب رسول سیاف، محمد محقق، محمد کریم خلیلي، انور الحق احدي او یو شمېر نورو سیاسي څېرو د ګلبدین حکمتیار په کور کې له پخواني اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره کتلي دي. درنو لیدونکو، مننه چې ویډیو تر پای ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو حتما یې لایک کړئ. که د اشرف غني او عبدالله په اړه کوم نظر لرئ نو کومنټ کې ولیکئ. که زموږ یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه.